زلمی خلیلزاد ولې غني او عبدالله ته عذر وکړ؟ عبدالله زلمی خلیلزاد ته بیا څه وویلې؟ دلته یې په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. عبدالله افغانستان ته د سرطان دانه ګرځېدلې. په دې اساسو شرایطو کې دی د خپلو شخصي ګټو نه تیریږي او ټوله نړۍ ورته وایي چې له شخصي ګټو تیر شه، وطن ته کار وکړئ او دی بیا هم نه شرمیږي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د روژې په مناسبت خپاره کړي پیغام کې ډاکټر غني او عبدالله ته ویلي چې د روژې په خاطر دی د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړئ. خلیلزاد دا څرګندونې د روژې مبارکې میاشتې په هکله په خپل ټویټ پیغامونو کې کړي او زیاتوي دا چې روژه د تفکر او نورو په اړه د فکر کولو ښه چانس ده، نو ټول افغانانو ته پکار ده له دې فرصت څخه په استفادې خپل منځي اختلافات شاته وغورځوي او د ګډ دښمن کرونا پر ضد خپلې هڅې ځانګړې کړي. نوموړي د روژې په مناسبت په غني او عبدالله غږ کړی تر څو د افغان ولس ګټو ته لومړیتوب ورکړي. روژه افغان مشرانو ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله ته فرصت ورکوي چې د خپلو ګټو پر ځای د هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکړي. خلیلزاد سربیره پر دې چې د روژې په مناسبت او بشري چارو لپاره له طالبانو د اوربند او جګړې درولو غوښتنه کړې، په دواړو خواوو غږ کړی څو د بندیانو تبادلې پروسه چټکه کړي او د کرونا پر ضد مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. دواړې خواوې باید د بندیانو خلاصون چټک کړي، د کووډ 19 پر خلاف جګړې ته د فوریت ورکړي او د بین الافغاني مذاکراتو پیلول په ګډون د سولې له بهیر سره هم مرسته کوي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په داسې مهال ډاکټر غني او عبدالله ته د شخصي ګټو پر ځای د ملي ګټو لومړیتوب خبره کوي چې کابو 2 میاشتو راهیسې دواړه ډاکټران په حکومت کې د ډېرې ونډې لرلو پر سر یو تر بله ښکر په ښکر دي او همدا لامل شو چې امریکا په افغان حکومت $1 میلیارډ مرسته بنده کړه او د نورو مرستو د کمولو ترڅنګ یې په یو مخیز ډول د ټولو پوځیانو خبرداری هم ورکړې ده. درنو لیدونکو، تاسو د عبدالله دغه کارونو په هکله څه نظر لرئ؟ له موږ سره یې په کمنټ کې پرېږدئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.